د ژوند هر لحظه مو اختر. دوستانو کابل پغمان ته راغلی یو. عید قربان برای تمام هموطنان عزیز خود تبریک عرض می‌دارم. پتا به وکم تعویضونه ښایسته هلکه میم پر تا یم ناز د ډېرو خلکو وړم ورازه هلکه. یو افغانستان یوټیوب چینل. ولې راچپه کړلې؟ نه زه نه یم چپه کړی، هغه دې راچپه دوه مې سملوله. خو دلته ډېرې ښایسته منظرې دي، ښایسته ځایونه دي، صافه هوا ده، اوبې ډېرې ښایسته دي، خلک یې ښایسته دي. څه رقم لاړلې که دغه کیسه وکړې؟ ولا وروره بس ټول مرګ دی پکې. وایي جاپانی دی ډېر ښه زده دی. جاپانی خو میزده دی ولا زده دی؟ جاپانی میزده ولې دی. ګرځی نه؟ نو خو اوس نه کېږي، نو خو د انقلاب واوښتی، د انقلاب سره نه کېږي. یو افغانستان یوټیوب چینل. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. اختر مو مبارک، د ژوند هره لحظه مو اختر. دوستانو کابل پغمان ته راغلی یو، ګڼ ځوانان راغلي تر څو اختر ولمانځي او د اختر نه خوند واخلي. زما تر څنګ ملګري راغلي، بدوی یم چې خاص کر هغه مسافرو ته چې هغه د هر ملکي ځانګړی دی اختر مبارک وي، هره لحظه مو اختر. خدای دې وکړي چې آینده اختر مو د خپلو کورنیو سره وي. ورونو ستړي مه شئ. ستړی مه شئ وروره، که بخیر کې راتې ژوند بخیر کې راتې. نوم دې څه دی؟ نوم مې عبدالحی دی. او د ته؟ اسدالله منصور. دستا؟ امان الله. امان الله. او د ته؟ ذوالقرنین باچا. ذوالقرنین باچا. څنګه؟ ته بیا ووایه. ذوالقرنین باچا. ذوالقرنین. د ته؟ شکري دی زما نوم. شکري؟ مطلب خوږ. رفیع بیمار تنها. وای وای ورته. مغه ګرانو دی. د کوم ځای نه راغلي یې؟ د کندهار ولایت نه وروره. خاص پغمان ته؟ خاص پغمان ته په میله راغلي وروره. او همدا ملګري در دا ملګري نه، یو څو نور ملګري هم را سره چې ډېری یو، حتی 15 کلو ته رسېږو راغلي د کندهاره ته. څو کاله وروسته؟ 15 نفره، 15 تنه ته. داسې 15 کاله وروسته راغلي. یا 15 تنه، 15 تنه. کندهار کې دغسې میله ځایونه نشته دی؟ ستا ولې نشته؟ هغه لکه کوم ځایونه؟ هغه لکه عینو مینه، ارغنداو سربند، شاولي کوټ ولسوالي، بابا صاحب، غازي پارک، غازي پارک، با خلیفه بابا، جمال بابا. ښایسته یخ هوا لري کندهار؟ یا نه کندهار ګرم دی؟ او ګرم دی، ګرم دی. تاسو کې به څوک یو ښې یو څو ټپې یا زمزمې راته وکړي؟ راځه مهرباني راځه. ستړی مه شې، اول دا راته وایه چې اختر دې څه رقم شروع کړه؟ بلا مې شروع کړه اشنا داسې کیسې چې اختر شه په خوشحالۍ سره روان دي. ستا قربان سمه د نمیزه و اختر دې لکه سهار چې راپاڅېدلې مونځ دې وکړه، قرباني مو کړله؟ و قرباني مې وکړه. زموږ بابا لال کېجي تا دا خو تر اوسه نه یې یا مونږ کشران یې درته وسه و. د کندهار د خلکو اختر او د دود او راتګ د دغه پاک لکه ووایه. هغه خو ډېر جلا و. موږ دا د کابل دود رواج ولید اشنا بیخي بله کم کارونه و هلته په کندهار کې جلا. دلته لکه څه رقم بل رقم کارونه دي؟ دلته د دې کالو خولي و شیپ دغه ته چې موږ وکتل اشنا دی بله کم راته ښکاره سو. دا اوس هم کابل نه ولیدلی؟ نه دا لباس درته بل رقم لباس و دا کالي خولي و دا ټول دا ځینې ملګري چې ګورو دلته ولاړ دي کابلیان دي ماشاءالله ښایسته ښایسته لباس لري. ښه ښه ځوانان چې هغسې د دې او ستاسو لباس کې څه فرق دی؟ ډېر فرق سمون منه دا صدري اغوندو خولي په سر کوو منه بریتونه پرېږدو دا تا خو ولا ښه بریتونه پرېښي. ښه دوستانو ته به
څه شي ووایم چې څه شی زړه درځي ټپه وایي درځي ټپه به درته هم پروا نه کوي ای بالا ولاړ څه داسې نه چې څوک راسي پټه یارې به مو رسوا سي پټه یارې به مو رسوا سي بله بس ته بله ټپه به م ورته یو بله هم ووایه ما په کلي کې خوښ کړی دی رینې سولو زوی مړی ما ور واچوئ سلام د جانان ولې نه سو پام زه بیا د دغه ډېر ارمان لرم د میرزا زهیر دا چمن کې دی محمد علي دی و ډېر ارمان یې لرم موږ دا شش کال چمن ته تللو شنه هغه به هلته دی پغمان ته به چې واس کابل ته ډېره مننه تاسو ښه چکر ولرئ مننه تا څنګه د غاړې نه دا تسبیح یا مرۍ چولې دا والله دا خو نو په ملنګ یم اوره څنګه دی ملنګ سړی یم ملنګ یې هو راشه ملنګ دلته ودرېږه که نه ملنګانو کې خو ډېر کمال څنګه ملنګ یې ته ولې والله دا تسبیح دا ښه خوند راکوي دا مې شوق دی ستا قربان ناکسه هو عاشقي خو به دې نه وي کړي والله زړه مې داسې دړې وړې دی اجاغه ولې دړې وړې دی ولې ناکه په ناکه ناکه په ناکه ناکه په ناکه ته به دوستانو ته څه ووایې دوستانو ته به ته څه ووایې دوستانو څه دغه غواړم چې د مینې څه ځان ګوري ولې بس او په خپله یې کوې دوستانو ته وایې چې په خپله مې کړې ده زړه را پشکوټلی دی پکې ناکام شوی پکې ناکام یم زمونږ د یوټیوب د چینل د لارې خپلې مینې ته څه وایې مینې ته دغه وایم چې یاري وکړه چا سره ما سره ډېره مننه الله زره زره یم د لیونتوبه پوره مینه کې ووایه یو لټ دی د چا په اواز کې د چار چا اواز چې درځي ښه وایي راځه چې دواړه سره ولاړ سو دا به یاران سو دا به دواړه وغاپونه ډېره مننه ډېره مننه ته ووایه ته ملګرو ته څه وایې زه ملګرو ته دا وایم چې تاسو ښه میلې ولرئ او زموږ کندهار راسي کندهار ټک په ټک وګورئ په تا به وکم تعویضونه ښایسته هلکه په تا به وکم تعویضونه ښایسته هلکه میم پر تا یم ناز د ډېرو خلکو وړم ورازه هلکه په تا به وکم تعویضونه ښایسته هلکه دا خو د پاک الله رضا ده زما جانانه دا خو د پاک الله رضا ده زما جانانه چې ښایسته کړې زه مین در باندې کړم ورازه هلکه په تا به وکم تعویضونه ښایسته هلکه سونی قدرمندی پر کابل باندې وسیږي جاریت نامه سملا یعقوب اخون نمیږي جاریت نامه سملا یعقوب اخون نمیږي ډېره مننه خیر اوسې ښه چکر ښه تفریح ولرئ مننه وروره خیر اوسې سلام ستړی مه شئ وخت سم روخی حال دی په خیر کې جوړې ولې را چپه کړلې نه زه نه یم چپه کړی هغه دې را چپه دوه مې سملوله او کوم دې چپه کړ یو دا کاري و بل هغه کاري و ته څه نه دا د اوله ته د فکوش زه یې ویسې موږ خو غېږه باسو ما ورته ویل ستاسې کندهاران غېږ کې ډېر تکړه دي ته د کوم ځای بیا زه د پکتیا یم او اته ویل چې په غېږ به راځې ما یې درته هم په یو شرط که زه دې څملولم خوند دی به نه ویل نه وروره هغسې دا کاري صاحب راغی یو وار مې څملاو دوارې بیا راغی دا د موږ واغوستل دوارې بیا راځي یو غوښتنه درنه کوم زما په خاطر باندې دغه کاري له دا ډېر بدماش کېږي دی له یو غېږ نه نور زه ګوره
channel. سلام بیادر، خوب هستی؟ سلام یاد خوب هستی بخیر سلام. تشکر. اسمتان؟ غلام رضا. غلام رضا. تو بیادر؟ سلام علیکم، اسم من حبیب الله. از دشت برچی آمدیم به روز دومید میله اینجا. سلام علیکم، خوب هستی؟ محمد حسین هستم. سلام علیکم مرتضی. سلام تقدیم، اسم جاوید هستم. بیادر عزیز تو؟ سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. دشتی برچی آمدیم اینجا. با عرض سلام، ابوذر بهادری هستم. همچنان که گفتن ما از برچی آمدیم امروز. سلام علیکم برادر، ما از دشت برچی آمدیم. نام من محسن است. خوب، خوش آمدین. عیدتان چطور است؟ برادر عید خوب است دیگه. همه عید قربان برای تمام هموطنان عزیز خود تبریک عرض می‌دارم که امیدوارم که همگی یک عید خوبی خوش داشته باشد. امروز دوم عید است، با جمع از دوستا و رفیقا در پغمان میله آمدیم. بسیار خوش گذشت با جمع رفیقا و دوستا دیگه، بسیار خوش گذشتمی. از دیگ میگ پخته کردیم، جایتان خالی دیگه. شما پیشتره یک نان خوردیم دیگه، همینجا آشپزی کردیم، سودا مودا آوردیم. بسیار اما یک شوروای وطنی پخته کردیم همینجا. بله. قابلی پلاو پخته نکردیم؟ قابلی پلاو خود ذره وقت زیاد کار داشت دیگه. ما تقریبا قدر وقت زیاد نداشتیم تا که از اینجا آمدیم یک ذره ناوقت شد. بازم تصمیم شوروای وطنی داشتیم. خب شما در کل دوستایتان کدام نفر است که کدام یک دو زمزمه با ما کنه با بینندگان؟ زمزمه از دکتر صاحب ابوذر بهادری زمزمه مگر ما اینمی است دیگه. زمزمه میکنه یکم خواندن ها را بریدن. آوازخوان مشهور هزارگی به نام داود سرخوش میرتان یک مسئله بسیار خودشان زمزمه میکنم. دمی که با تو میگذارم قدم به جاده طی میکنم خوف و خطر را کوه ضرر را چی ساده دمی که باورها غریب و هوا گرفته دلها شکسته می شود با یاد تو دنیا را باور کرد می شود با یاد تو دنیا را باور کرد شادم با یادت مستم با یادت خواهی مجنونم خواهی فرهادم. بس تمام شد. بسیار تشکر. اتیاگا بس که صدایتان خالی نمانه، وگر نه که ما نه دوشانی هستیم که تا انگار زمزمه کنیم و نه و قدر استعداد و درایت از داریم. صرف به خاطر از اینکه صدای خودتان خالی نمانه و دوستایی که ویدیو رو بیننده هستن باز نگوین که والله مردم. خود دکتر صاحب نگفتی که امی ستاره رو چطور رسم کردی؟ بعد دوستا یک دفعه نشان بده که ای تو است که آدم در زندگی بعضی تجربه داره. یک دفعه نشان بده. آفرین دیدم. خب این چی است؟ بالا چی داره؟ خوی از نظر طبی زیاد کار خوب نیست. خب باز از پیشتر من اشاره کردم میگم بخشید. خب باز آدم در زندگی بعضی خاطرات و بعضی گپای در دل خود داره که به خاطر از او کار خالی کردن او گپا که در دلت است یا اخته است یا یک گپ است یا یک رمز در اون هفته است یک کاری میکنی. و این هم از جمله از همون کارا بود که ما یک روز هم یک چیزی در دل ما بود و یک چیز اینجا نمیشه که همون چیز در دل بود با بینندگان بود. نه و یک راز است دیگه. مقصد این تو معلوم بشه کدا باشه گستی. همون تو بود البته. بسیار تشکر از شما. بخیر باشین. روزی خوب. همچنان بخیر باشی، زنده باشی. خیلی لطف کردی.
که آمدی با ما ششتی خوش گذشت لذت بردیم بخیر باشی. Yo Afghanistan YouTube channel. ډېری ځوانان راغلي تر څو د پغمان د هوا او د دې ښکلې درې نه خوند واخلي. دوستانو که تاسو ته ښکاري باره غرونو سر ته ځوانان ختلي دي او د هغه ځای نه دا منظره ډېره ښایسته ښکاري. لاندې هم که تاسو ګوره ډېری ځوانان دي، څوک لام دي، څوک میلې کې، څوک کړۍ پخوي، څوک مختلف، خو هر څوک په خپل تفریح دپاره خپل ځان یې مصروف کړی دی. نو دغلته هم یو ورور راغلی دی، له ده به مو پوښتو چې دا له کوم ځای راغلی. سلام ستړی مه شي. وعلیکم سلام وروره، جوړ په خیر ښه. جوړ تکړه. نوم د چی دی؟ نوم عمر دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. ننګرهار ولایت. ننګرهار ولایت نه راغلی؟ وروره د ننګرهار ولایت نه راغلو، ولا چې خلکو ویله دلته په کابل کې یو سیمه ده د کارغې په نامه. پغمان. پغمان. کارغه خو هغه طرف. او پغمان ښایسته ښایسته منظرې لري، ډېر ښایسته ځایونه دي. موږ ویله راشئ او چکر ووهو په دې اختر کې. چې څه فکر دی چې پغمان به څه رقم ځای په سوچ کې څه تېرېدل؟ همغسې و د هغه ستا د فکر نه اوچت و یا څنګه؟ والا چې په سوچ کې خو داسې نه تېرېدل لکه دا دی چې مونږ ویله دا به یو خړ پر ځای، خو ماشاءالله چې راغلو زموږ په افغانستان کې داسې ښایسته ښایسته ځایونه شته، نو مونږ بیخي دغه سوچ هم نه کولو چې دلته به داسې یو ښایسته ښکلا وي، طبیعي ښکلا. خو دلته ډېرې ډېرې ښایسته منظرې دي، ښایسته ځایونه دي، صافه هوا ده، اوبې ډېرې ښایسته دي، خلک یې ښایسته دي. نور ملګري سره راغلی یا که ځان راغلی؟ نه نور ملګري هم شته، د هغې خوا ته په چکر تللي دي، زه دې خوا ته راغلم. مقصد د تفریح نه دې خوند واخیسته؟ ولې نه، پوره پوره خوند هم تر واخیسته انشاءالله. اختر مبارکي خو یې دوستانو ته ورنکړه؟ بس د افغانستان ټولو خلکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه لوی اختر په خیر او خوشحالۍ سره لمانځلی وي، او الله دې راتلونکی اختر په دوی باندې په خوشحالۍ او په خیر سره راولي. ډېره مننه، خیر اوسه. Yo Afghanistan YouTube channel. ټول ستړي مه شئ. نوم د کاري صاحب څه دی؟ نوم یې فرید الله کاکړ. فرید الله کاکړ. د تا نوم یې جمعه ګل دی. جمعه ګل. او د تا وروره؟ عارف خان. او ستا؟ زما عبدالله حیران. عبدالله حیران. او تا؟ زما نوم حسیب الله کاکړ. ډېر ښه. زما نوم قدرت الله. ستاسو ټولو په نمایندګۍ به دې ورور سره خبرې وکړو. ښه ډېر ښه. تخلص دی حیران. حیران داسې شاعرانه غوندې تخلص ښکاري. بلې داسې لږ لږ. ښه بله شعر خو نه لیکي؟ یو نیم لیکم. ډېر ښه.
نن راغلی پغمان درې ته خوند مو کې واخیسته پغمان ولې نه ډېر ښه کوم ځای نه راغلي یې د جلال آباد نه د جلال آباد نه خاص پغمان ته او همدا مو ملګري دي همدا ده او جلال آباد یا ننګرهار کې داسې د تفریح ځایونه نشته دی ولې نشته خو دلته کې ډېر ښایسته ځای دی موسم هم ښایسته دی ښه بله او څه کاروبار کوئ کاروبار زه خو په خپله مریض یم نشم کولی ښه خدای دې روغ صحت دله درکړي سره د ټولو مسلمانانو څومره شعرونه دې لیکلي دي یو 600 دانې به م لیکلي ماشاءالله کتاب دې نه چاپ کړی نه فلحال ولې نه یې توانېدلي اوس اقتصادي وجې دي او که مشکل خو د اقتصادي دی بله په یو کتاب چاپ کولو باندې یعنې څو روپۍ راځي یعنې داسې معلومات ما هم نه ده کړی خو شاید ډېرې راشي کوم یو شعر وایي د خپل شعرونو نه زه به داسې یو صوفي غوندې شعر درته وایم زه ډېر عاشقۍ نه به هم تېر شو صحیح ده ای ربه ستا رضا زما رضا کې او په جنت کې د شرابو ویالې راکې یو میږی چې د ما نه ازار نشي ربه دومره حوصله راکې پیدا کې او چې د ښه او بد فرق کولی نشي دا ړندې سترګې خدایه ته بینا کې او په جنت کې در نه هورې علمان غواړم لږ د قبر تیاره هم راته رڼا کې او ما حیران عبدالله هیڅ نیکي ونه کړه په قیامت مې شفاعت رسول الله کې Afghanistan YouTube channel. فرمان الله لوکوزی فرمان الله لوکوزی فرمان الله ورو اختر دې څنګه بس شکر دی د کوم ځای نه راغلی زه خو اوسېږم کابل کې یم لغمان 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 همدلته اوسېږې نه ارزان قیمت کې ښه ارزان قیمت کې څه کاروبار کوې والا وروره دا دویمه ورځ ده چې ترکیه نه ډیپورټ شوی یم ترکیې نه راغلی څه په خاطر تللی وې والا مجبوري وه غریبي وه بس لاړو د دې په خاطر ها دویمه ورځ کې ترکیې چې ډیپورټ شولې ولې لاړې ترکیې ته په څه باندې دومره مجبور شولې والا کاروبار نو وروره بس کسب روزګار نو بس همدلته خوشې تشې ګرځېدلو کاروبار پسې ګرځېدلو بل مجبوري وه بس سختي وه کور کې هلته چې لاړلې څومره وخت کار دی وکړه ترکیې کې او د دې نه اول څه رقم لاړلې که دغه کیسه وکړي والا وروره بس ټول مرګ دی پکې مرګ پکې 100% شته دی بس هلته چې لاړو اول خو ایران کې غلو ونیولو غلو نه بعد بیا ترکیه پولیسانو چې ونیولو سمې ووخلو ترکیه پولیسو او بس ډېره مشکلات ولاړه لکه څه رقم وهلې درکوو چې هغه کیسه وکړې څه رقم ونیولې والا بس رابلدان ویلې چې دغه مرض دی او دغسې واوړئ رابلدان رانه خپله پاتې شولو او بس هلته وایي مخې ته کس درځي او ګروپ به راته واچوي او په دې نامه به تاسو ته غږ وکړي تاسو به ورشئ موږ باندې همغه چې لاړو مرض نه څنګه واوښتلو او هلته سړی ولاړو او بس موږ د همغه غږ وکړو ورغلو نور خو راسره رابلدان نه تله مرض نه خالي مرضه پورې رسولو نور یې راته ویلې لاړ شي اخوا چې اخوا لاړو بس پولیسو چاپه ووهله جندرما چې راغله ترکیې پولیسو جندرما نومیږي هغوی چې راغله وبخل او ټکول یې راکول بس چا باندې لاس ماچ کړ چا باندې خپې ماته کړه زه یې خپله هم وهلی یم زیات ته په کوم ځای ووهلې زه په دې خپه ووهلم د څه رقم ووهلې په څه شي باندې د ډنډه باندې ووهلم داسې یو ډنډه ورسره وه په دې یې ووهلم خپې را باندې وشکولې وه زیاتو هلکانو باندې لاس او خپې هم ماتې کړې سرونه ټول زخمیان وو
ګناه هم همدا وه چې تاسو افغانان یې هلته مزدورۍ په خاطر ځئ بس دغه ګناه وه بس دا ګناه وه چې موږ قاچاق روان وو بس دا ظلم زیاتی را سره وشو هلته چې ته دغسې زخمي کړلې او ویې وهلې دا خو ډېر زیات غټ زخم دی هلته دې بیا څه وکړله هلته تداوي نه ورکوي چاته موږ افغانانو ته بیخي تداوي نشته ده هلته بس وچه خوله ورته ودرېږه نه ورته زخم دی ګنډي او نه دوا درکوي نو چې وهي دي نو هغه به څه له تداوي بیا چې کله لکه استانبول ته م ورسېدل هلته هم دوا موا افغانانو باندې بنده ده علاج یې نه کوي ډاکټران هم نه کوي نه کیملیک چې ونه لري نه اسناد پاسپورټ ونه لري نه کیملیک ونه لري نه اقامه ولري هغه هېڅ هم هغې ته نه ورکوي د همدغې سزا سره یې بیا ډیپورټ کړي راویې لېږلې بیا هغې نه بعد چې موږ تلو کار هم کوو بس وطاق کې پراته وو چې پولیس راغل بیا یې وهل شروع کړه موږ ونه تښتېدلو وهل یې شروع کړه بیا هغې نه بعد یې کیم ته راوستلو کیم یې داسې مردار کیم و خارخ مرض پکې لګېده یو رقم خارخ مرض دی دانې د خپې باندې مې دانې وې ډېرې دانې راختلې وې را باندې بیا یو دانه ټوپې ورکو یو دانې ګولۍ ورکوله او زیات هلکان د مجبورۍ نه هلته پاتې شول وایي موږ افغانستان ته نه ځو ډیپورټ نه لګو او بس څوک چې مجبوره به شول به مریضان به ول هغې ته دوا نه وه مجبوري خاطره ټول افغانان دومره افغانان لاړل چې لاره کې چې ګورې اصل په ایران څخه د مشکل غر ورته وایي چې ګورې 1000 نفره 1200 نفره هر روزانه ځي پې روان دي مجبورۍ د وجه ځي Afghanistan YouTube channel. دوستانو بیا هم ښه راغلاست له تاسو ټولو مننه چې زموږ خپرونې ګورئ له تاسو ته بیا هم یو ځل د لوی اختر مبارکي وایم په دې هیله چې اختر مو ښه په خوشحالۍ تېر کړی وي دغلته هم ځوانان راغلي دي له دوی سره به هم خبرې وکړو پغمان درې ته ډېری ځای د ټول افغانستان نه مینوال راځي تر څو دلته ساعت تېر کړي سلام ټول ستړي مه شئ خیر اوسې د ستاسو ټولو په نماینده به ده سره خبرې وکړو صحیح ده خوښ مشر دی دی ستړی مه شي جوړ او تکړه او اختر مبارک او نوم دې څه شی دی خیر اوسې ته ستړي مه شې څنګه یې د اختر جې مبارک څه ښه خو به یې نوم یې احمد الله دی ډېر ښه ډېر ښه د کوم ځای راغلی یې د کندهار نه د کندهار نه د چکر په خاطر باندې د چکر په خاطر راغلي څنګه چکر نه خوند واخیسته چکر نه مولا دی خوند واخیستی ګر سره په خوندونه کې نسته د پغمان ده ټول ملګري یې ټول ملګري خوشحاله دي په دغه خوشحالي را روان دي څه وخت راغلی وې پغمان ته پغمان ته 2 بجې به کېږي چې راله د کندهار نه کندهار نه پر دغه بجې به وي د ورځې 10 بجې د ورځې 10 بجې ماخستن کلا ته راورسېدلو انو سار را رسېدلو 2 بجې وې چې دلته پغمان ته راورسېدلو اختر مو څنګه شروع کړو کندهار کې د کندهار د خلکو په هکله که راته ووایي هغوی څه رقم اختر شروع کوي څه رقم قرباني او بیا څه رقم تګ راتګ د خپلو دوستانو ملګرو سره دغه که ووایي د کندهار
د کندهار په هکله خو دا رقم دي لکه دا اوس چې موږ ته ګورې دغه رقمې جامې دي دغه رقمې جامې خو ټول دي جامې خو د دود د اختر د دود پاک لیک راته ووایه د دود پاک له قریبانه کار ورځو چې د اختر سهار سو جومات وکړو زنده باد لمونځ وکړئ لمونځ وکړو ورجې مو وخوړلې بیا د قریبانو کره ځو د دوستانو کره ځو روغبړونه کوو مبارکۍ سره ورکوو قرباني در نه هېرئ قرباني بیا د وروسته بیا کوو عیدګاه د لمانځه وروسته کله دې قرباني وکړه څه شی دې حلال کړی پسه څو دانې یو دانه مال حلال کړي د پلار داسې دغه زه یم مواجر د هغه سر نه راسره ګرځي نه دی دا داسې وړوکی ځي جنجلا نه یم څو تر اوسه پورې به څو قربانۍ کړي در اوسه پورې چې زما په یادېږي یو 100 قربانۍ به مو کړي ولې 100 مو خو ډېر زیات بالا نه دی در 10 کاله بالا نه یم او غوښه دې بیا سره کم کړه ټوله یخچال ته وویشتله او وچه دې کړله او که څنګه یا غوښه 6 کال مو ګرده وویشله هغه نور وخت چې به یخ و هغه به مو درېیم حساب به مو ویشله هغه چې رواج به و هغه درېیم حساب به مو ویشله 2 حصې به مو کور ته راوګرځول ډېره مننه له تا دوستانو ته اخره کې داسې ښه کومه زمزمه ولاکه زمزمې خو مو ډېرې زده یو خو اوس مو ولاکه په یاد ناولا چې ونه وایي چې نه کېږي وایي جاپانۍ دې ډېر ښه زده دی جاپانۍ خو مې زده دی ولا زده دی جاپانۍ مې ولې ګرځئ نه نو خو اوس نه کېږي نو خو د انقلاب واوښتی د انقلاب سره نه کېږي خولې نه جاپانۍ نه شي وهلی یا په خوله نه ویل کېږي په خوله باندې نه ویل کېږي غزل بل هغه خالي دوې مصري مې په یاد زه مهرباني ګلي اختیار د اسلام دی موږ محمد علیه السلام دی ګلي اختیار د اسلام دی موږ محمد علیه السلام دی دا صحیح رسوله دغه همدومره نور مې ګرده خیر اوسې تاسو مننه دوستانو له تاسو هم ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې تر دې دمه زموږ سره وئ ملګرو هره لحظه مو اختره خدای دې وکړي چې آینده اختر کې هغه افغانان مسافر چې د وطن نه لرې دي چې آینده اختر زموږ په ټول افغانان په یو او هیواد کې سره راټول او اختر لمانځو باید ملګرو یو یادونه درته وکړم چې تاسو کولی شئ په فیسبوک کې مونږ فالو کړئ فیسبوک پیج نوم مو د یو افغانستان همداسې کولی شئ ټیک ټاک کې هم د یو افغانستان په نوم باندې فالو کولی شئ د فیسبوک او د یوټیوب ویډیوګانې هم لږ توپیر لري هغلته مختلفو موزیکونو کې دي او ویډیوګانې هم مختلفي همدارنګه باید درته ووایم که تاسو هم کوم نظریات لرئ سکرین په سر باندې زموږ د وټساپ نمبر کتلی شئ کولی شئ چې موږ سره مشورې شریکې کړئ تر بیا مو په رب سپارم ښه وختونه YouTube channel. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.